د ایراني عسکرو لخوا د لسګونو افغانانو شهیدولو غبرګونونه راپارولي دي. د ایراني عسکرو لخوا په سرحد کې پر هغو افغانانو د ایراني عسکرو ډله ییز برید په پراخه کچه غبرګونونه پارولي چې غوښتل یې ایران ته واوړي. دغه برید کې لسګونه افغانان شهیدان شوي او ګڼ شمېر نور ټپیان دي. غیر رسمي سرچینو د شهیدو افغانانو شمېر نږدې 300 تنه یاد کړی دی. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین دغه برید غیر انساني بللی. د ټولنیزو شبکو ګڼو نورو فعالانو نړیوالې محکمې ته د ایران د کش کولو غوښتنه کړې او ځینو خو آن د بالمثال عمل غږ پورته کړی دی. د طالبانو یوه غړي چې ځان ته جنرال مبین وایي لیکلي ایران زموږ وزیرانو ته خپله تحفه ورکړه او د اسرائیلو غچ یې له افغانانو واخیست. ایران دغه برید داسې محال کوي چې همدا یوه ورځ وړاندې طالبانو په ایران کې د افغان کډوالو د ستونزو حل لپاره د یوې کمیسیون د استولو اقدام وکړ، خو کمیسیون ایران ته له رسیدو سره سم بې معنا، بې صلاحیته او د وخت ضایع ثابت شو.